أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. محترم شیخ صاحب یو ورور سوال کړی دی چې په اوس وخت کې بعضی کسان وایي چې پر ګمراه ډلو رد یعنی پر وهابیانو او سلفیانو رد دا اختلاف دی، نو آیا په حقیقت کې هم پر ګمراه ډلو رد دا اختلاف دی او که یا اختلاف نه دی؟ وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. ودا یو عجیب سوال دی، دا ما د ډیرو خلکو ساوریدلی دی، وای پر وهابیانو باندې رد دا اختلاف راولي، نو دا رد باید ونشي. نو دا ډیره یو غلطه خبره ده، دا د عامو او ساده مسلمانانو د دوکه کولو دپاره یو هڅه ده. پر وهابیانو او همداسې پر نورو ګمراهانو باندې رد دا د مسلمانانو ذمواري ده، دا باید وکړي، دا د مسلمانانو شرعي وجیبه ده، دا د مسلمانانو شرعي وظیفه ده، دا باید ترسره کړي. دا ځکه چې وهابیت او سلفیت دا یو منکر دی. منکر ځکه دی چې اسلام ته څومره خطر د وهابیانو او سلفیانو د خوا په اوسنۍ زمانه کې متوجه دی، دا د هیچا د خوا دومره خطر نه دی متوجه. یعنی اسلام ته خو د ډیرو خواو خطر سته، خو د سلفیانو د خوا خطر ډیره ده. سلفیان هغه خلک دي چې مسلمانان د یو حق مذهب څخه اړي پر یو غلطه لار باندې رواني. سلفیان هغه خلک دي چې مسلمانانو کې اختلاف راولي، د مسلمانانو اتفاق اخلي. سلفیان هغه خلک دي چې مسلمانان د نفسي خواهشاتو پیرو ګرځي او د حق لارې شي اړي. نو ښکاره خبره ده چې سلفیت او وهابیت یو منکر دی. نو د منکر دفع خو د مسلمانانو ذمواري ده، دا باید وکړي. په دې باره کې قرآني آیاتونه ډیر دي، نبوي احادیث ډیر دي. د مثال په ډول یو آیت او یو حدیث. آیت شریف داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حدیث شریف د حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی. دی ما د نبی علیه السلام سواوریدل داسې ویل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نو قرآن کریم هم داره توایی چې د منکر مقابله وک. د پیغمبر علیه السلام احادیث هم داره توایی چې د منکر مقابله وک. نو دا خبره خو مو وکړه چې سلفیت او وهابیت منکر دي. نو سلفیت او وهابیت باندې رد دا د قرآن کریم او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو فرموده ده. نو دا به مسلمانان کوي، دا د مسلمانانو ذمواري ده. نو دا اختلاف نه راولي. هغه شرعي حکم چې سړی عملي کوي، نو هغه کې اختلاف راولي که نه راولي، هغه به سړی عملي کوي. بلکې د سلفیانو په رد کې اختلاف نه راځي. د سلفیانو رد چې وشي، د دوی غندنه وشي، د دوی بدۍ خلکو ته بیان شي، د دوی مخه ونیول شي، په همدغه ذریعه په مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راځي. او کدی په ټولنه کې وده وکړي، بیا به د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نه وي، نو بیا به د مسلمانانو په منځ کې اختلافونه وي چې همدغه د کفارو مطلوب دي. نو دغه خبره چې هر څوک کوي چې پر سلفیانو باندې رد دا اختلاف دی، دا باید ونشي. دا د هغو خلکو خبره ده چې په سلفیت او وهابیت کې ډیر فاخه دي. نو ساده مسلمانان باید د دغو فخو سلفیانو او وهابیانو په خبرو دوکه نشي. والسلام. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي
خذ بقلبي للرشاد.